ګفټر ماته وای چې د پرتوکو باسه مرګرو او احسان زما جانو دې ستا ګفټر دې زما زړګې دې زما زړګې دې یاد دي چې هغه د شپې مې سره ګیمو او په دې احسان مې ډته ولې وي چې پرتوکو باسه راشي هغه وای چې د پرتوکو باسه 300 کسانو کې مرګرو څوک داسې نشته چې ما باندې غیرت وکړي چې جینې دا کار وکړي الله دې تباہ او برباد دا کار باندې نو تاسو پاته ولیکئ हाँ एक सोच का आखिरी पेरा सोच का असीम जमा का सान जमा खबर टवर के दसे कारू का कुनाटी कैमरे ता महामख का कुनाटी कैमरे ता महामख का पमजा कुनाटी कैमरे ता महामख का دا دو سرین لور دا دا پنځمن ستاره عزت خیر دی कुनाटी कैमरे ता महामख का داسي بوکا شسرخ کته کا نو سو زرو کوم تو وایزا ګور دا لاندوري کا سو سره تاولي که څه سوي هغه وکړو سرکونډي په واړو دا اوس خزه ده سرکونډي په واړو احسان سرکونډي په واړو ته ما ته سرکونډي په واړو دا څوک دی دا څوک ته لاندې پنشمنت ټولي که هغه څور کم ځه انصاف مې پتا پرې خو ما ته ویل پرتوګ بس ما انصاف پتا پرې خزه ځه ډبل ټیپ لایو شیر ټولي چې په شریک یار داسې کوم جړه دا وګوره مرګرو ماته وای کله وای چې بوکا شکل وای چې پرتوکو باسه مرګرو دا خپل ځان ته وای چې زه جینې ما یو جینې راځي په یو جینې باندې داسې پنشمنت کوي هغه انسان سو سره کوم څه پنشمنت ورکوم سرکونډي په واړو کونه کې چپړونی سا په بوتل کې نه مس ډانس وکا ځه غانا ولګه ډانس درته کوم ځه صحیح ده ځه ډانس زما خو دا زما پنشمنت چینج کو کنه والله کو زستا منځي پر ورته دا چې تا ما د پنشمنت نو څه به ډانس په کوم کنه احسان سو کوم ته ماته ولارو خیا سو کوم پنشمنت او سو ورکم نو ورکوم دی خان ته وې کو نه ټینګه کا خانه کو نه ټینګه کا لس پنشمنت برا باندې کې تخته بنا خان نه کنه احسان ماته زما خان خو نشته هغه غریب لاړو غډر خې انسان دی لاړو ان کینې دونه نه غریب دی کنه غریب چرته کینی غریب سره دومره زور خو نشته یو 1000 در تپلیو کولاره و تختې یار دلته ماته وکس خان لیکي وای نو څه پنشمنت وکړا شو دا وسکان ته وای راشه زما په دې غیر